بل دا یوه خبره ده چې دا ښځه نه ده، دا ډېر ارامي څیز دی. یو سړی و، هغه یو یې کولبه ساتلی و او یو یې خر ساتلی و. چې هغه خر یې ساتلی و، نو دا سړی چې به یو یې لړو دی، الله تعالی چې دی نو په دې غوانو په دې خبرو باندې پوه کړی و. نو د سړی چې یو یې نه راغی، نو د یو غوان خو ستړي و، یو یې کړی وه. نو دغه ورته وی د خر و، هغوی وی یاره ډېر ستړي شي، تا خو مزې وکړې وي، ښه په سور کې چې دی نو ته ولاړې مونږ دغه کوو، یو یې کوو ټوله ورځ. هغه ورته وی مړه دا خو اسانه خبره ده، بس وي ځان ناجوړه که او وی سمله ګیا مه خوره، بس دمه به وخورې سبا ګخیري. نو د سړي ډوډۍ خوړه داسې چې ډوډۍ یې خوړه، نو هغه ده وخاندلو. چې ده وخاندل نو د ښځې ورته وی دا تا څه پورې وخاندلو؟ نو هغه ورته وی یاره دا خبره پرېږده، اوس که دی د ښځې ته الوهي دا سړی نو دی مري. نو ده ورته وی زه دا خبرې پرېږده. هغه ورته وی نه ما ته به وایي. هغه ورته وی یاره وي بیا به راته ووایم. دی چې دغه شوی نو دی خو د غویانو د غویي او د خر په دغه باندې پوه شو په هغه خبره باندې. نو ده خړه کې دا سوچ وکړه چې سر ګخیري دا خر به بوزم یوې له. نو دی سر په خر باندې اسباب واچو، نو هم پې سور شو او بوی ته. اوس دې غوانو ته خو پته نشته دی چې دی په خبرو پوهېږي. نو دی لړو چې خر یې بوته، نو ټول ورځ یې په یوې موکړه، بیا پې راغړې، بیا را سور شوی، نه غریب راتلی نه شو. ولې خر خو کمزوری شی دی. چې څنګه راغی نو دا غویی هم لاست و، د غویي ګیا نه خوړه. نو د خر ورته ویې لکه وي پاسه د خر زوی ته خو ملاست دی او ته خو پوره لیونی یې، پاسه وي هغه کساب سره خبره وکړه وي وژني دی لالی دی. نو هغه غویی زر پاڅېد، دی اوس ډوډۍ ته ناست دی. نو ده بیا وخاندل. نو ښځې ورته وي پرونه راسې خاندې او یل نه وی. نو هغه ورته وی یاره سبا که خیري به راته حال ووایم. نو د خر ورته وي پاسه وي ګیا وخوره وي په ګیا. نو دی غویی زر پاڅېد او په ګیا شروع کړه وي هلکه وي غویی ښه شو. نور دی خو دی په خبرو پوه. اوس دی خو دې ښځې ته وي چې زه به راته سبا له حل وایم. نو دا د ده یو سپی ساتلی و سره، یو چې دی نو بانګي و. نو دا سپی داسې ملاست و. دا سپی ډېر په ځناورو کې وفادار څیز دی. نو دی دا سپی چې ملاست دی نو دا بانګي بانګ وی په دیوال ګرځېده. نو هغه ورته ویل که بانګونه مه وایه کني درځم او هغه چل سره کوم چې چا کړي نه وي زمونږ مالک وي په مونږ څه تیاره پرته راوي ته چې دی نو بانګونه پکې لا هم وایي. نو هغه ورته ویل ولې؟ اوس د هغې ته غوږ کېښودم. وایي یاره زمونږ مالک به سبا که خیري الووي. نو چې سبا که خیري الووي هغه نو خو یې مري بیا. نو هغه ورته ویل مړه پرېږده زه د ورځې اتیا ښځې وکړم نو زما نه یوې تپوس نه دی کوي، ده یوه ښځه سمنه کړه پوه شې. نو هغه ورته ویل دا به څنګه چلي؟ نو ده داسې غوږ ورته کېښود. مړه وي خو چې سار شي نو چې دا وایي ما ته ال ووایه، نو چونډېرې ورته ونیسي چې دا غال دی، نو بس ختم به شي خبره. نو چې سار شه نو دې ښځې ورته ویل ما دی خو پوه شه، دی خوشحاله شه ډوډۍ ته کېناسته ورې که بک ډوډۍ له. نو چې سار شه نو چونډې نه دی، چونډي ته ډومبي لاس که هغې ورته ویل ما ته به ال وایه. نو ښځې ته یې ونیو. نو هغې به ورته ویل دا ته ولې ما وایې؟ وایي دا هغه ال دی که نه. هغې ورته ویل که دغه شانتې الي نو یې راته مه وایه پوه شوې. نو